خاوند ډیر زیات احترام پکار دی. خاوند وایي چې د خاوند به دومره احترام کوي چې خپل د پلار نه زیات احترام خپل د خاوند کوي، خپل د رون نه زیات احترام، خپل د مور نه زیات احترام چې دی هغه خپل د خاوند کوي. دا تا باندې فرض دی او دا تا باندې واجب دی. خاوند سره په اوچت आवाज باندې خبرې کول نشته. اکثر داسې وي چې ښځې په اوچت आवाज باندې خبره کې روان شي نو ښځه خپل आवाज چې دی هغه ډېر زیات اوچت کړي. دا بالکل نه ده پکار. اسې که تاسو خیال وکړئ نو کم کورونو کې چې کمې ښځې په اوچت आवाज خبرې کوي، بدتمیزي کوي، چغې وباسي نو هغه ډېرې زیاتې بدې ښکاري. که یو ځای نه تا منې کوي وایي چې هغه ځای ته مه ځه نو بیا تا باندې دا لازم دی چې ته به هغه ځای ته نه ځې. زیاتر داسې وي چې منې کوي او ښځې چې وي هغه نه مني، هغه خپل مرضي کوي. خاوند د اجازت نه بغیر بهر تللو کې ګناه ده. هغه نه به اجازت اخلي او هغې نه بعد به ځي. خپل د خاوند به ډېر احترام قدر کوي او نور چاته به هغه سپکاوی به نه کوي. بس دا یو څو خبرې دي، په دې باندې عمل وکړی شي نو کورونه به بالکل صحیح وي، پکې به جګړې نه وي، سکون به وي پکې او کور به ډېر زیات ښایسته ماحول وي.